الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن د عوامي نېشنل پارټۍ ورکر نیاز وزیر د خبرې مې ضرورت وګڼه چې زه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا چې کوم پښتانه دي چې زه په دا خبره دغه لږ کې د دغه زه د خبره ورته واضحه کړه چې کیمه د ایاز وزیر د کور د مسمراول خبره وا نو په دا کې میشته عوامي نېشنل پارټۍ ته دا خبره وشوه چې ایاز وزیر او معافي غوړي او کوم تو بننوتی رودریمی نو میش په دا خبره دا موقف چې ایاز وزیر نه غلطي کړې دو نه غلطي مني نه معافي غوړي نه جرمونه پرې کوي او نم پرې کړې دو دا خبره زه د جنوبي پښتونخوا ته یا د خیبر پښتونخوا پښتون ته یا او ټول مزای وزیر سلیمان خیل دمتونی ته یا چې دا د میش د حواله ریزنا چې کیم سټانس میش و پامنه میش د نن رضا پرا ویلوړ هاي او کا کلا د 500 سال کې دا چا ثابت کړه چې عوامي نېشنل پارټۍ لیا معافي وغوښته لیا جرمونه پرې کړې دو نو دغه دا مطلب دی چې د امیر سیاست د امیر د باچا خان د اصل کوله مهنت دا بیا امیر ضایع کړی دی نو امیر ته بیا لوړه په چار نه چې امیر سیاست وکړي لہذا زه داخل بیا ورته یایم چې امیر نه معافي غوښتې دو نه غوړي او نه وغوړي او ان شاء الله دا یو طاقت نشته چې د عوامي نېشنل پارټۍ اوز باندې د عوامي نېشنل پارټۍ اوز انګريزونه برتانیا نه کبان قیوم خان د نه کبان دلته ډېر غټ قوتونه روغلل دغه نه کبان نو د عوامي نېشنل پارټۍ د لوړ څوک سوچ نه کو چې د عوامي نېشنل پارټۍ اوز څوک باندې کو او کدای چې دلته ملګری ته پښتنې ته څه داسې میس انفارمیشن ملاو شوی وي چې مطلب په دنه بادو دغه مطلب معافي ها غوښتي دو په جرګې کو ها نه راګیږي نو دا قطعا نه معافي غوښتي دو نه غوړي او په دنه دوله چې کی مریض آیا کا سبو ویل نه وي چې سابو د مزای وزیر جرګه وي عوامي نېشنل پارټۍ او خپل موقف پکې بیانوي د خپل موقف نه څوک لوړ داس قوت نشته په دا دنیو په خدای نرلون د لوړ داس قوت نشته چې عوامي نېشنل پارټۍ د خپل اوز د خپل موقف نه څوک سور کو چای کا سبو د جرګه وا موږ ان شاء الله د عوامي نېشنل پارټۍ د طرف نه ومش خپل موقف بیا بیانوي لکه په دا باندې چې دا خلک سره واضح وي چې میش خپل موقف خدای دې دا وکړي چې وسې شپه په 11 بجې جرګه وي میږ په 11 بجې ورچی او په دنا زه د مزای د سیاسي چکیم اتحاد و یغه شکریا ادا کوم او سپیشلی زه د خپل قیادت د ملولي د اسپندیار ولی انتهایی مشکور یم چې دغه د پمیش باندې دامرا یو سټاند وخاسته چې د میج اف صلی د 0 نه 100 تاور رساوله نو چې داسې سپورټ یې میر سره د پارټۍ او د قیادت وی نو ان شاء الله دا داسې ورکرون دي زاس فندیار ته په چیلنج سره یا چې دا د داس ورکرون دي چې دو کله هنه پچټ کیږي د تو د مقفنا د بچا خان د فلسفه نه د بچا خان د سوچ د فکر نه دا کې کده میجو مړشولي مریو کو څوکم کوټینا ډنګاوي اور رامیږي په جرګه کې ژغیږي په جرګه کو مش خپل موقف بیانوي په دا کمره په دا کا والل ټیکل کېږي په دا کا جیل تاڅ په دا مې کا کوټړنګيږي په دا مې کا بوغوي شي کا په دا مې د کوم نه وبوسي زده بچا خان سپوی په ادم تشدد فلسفه باندې د مو یقین دی زه هغه نظمون څه کاډوای شي نه د نو وړه زه خپل موقف په هر فورم په هر ځای په هر غکه زه خپل موقف بیاناوه او مو د خپل موقف نه هیڅ دستکات زه په دا دنیا کې نه وینم چې مو نه یې سور کو ډیره مننه ډیره شکریه